کله چې موږ وایو پښتو کې زه یو لږ څه مصروف یم یا لږ مصروف یم، دا جمله په الماني ژبه داسې وایي ich bin wenig beschäftigt. ich bin wenig beschäftigt. وایي زه یو څه مصروف یم. او که موږ چاته وایو مصروف یاست یا تاسو ته څوک مزاحمت کوي، موږ ورته وایو ما مه په عذابوه، ما ته مزاحمت مه کوه یا ما مه تنګوه. دا ټولې جملې یوه معنا ورکوي. په الماني ژبه داسې وایي stören Sie mich nicht. stören Sie mich nicht. ما مه په عذابوه یا مه تنګوه. که موږ ورته وایو په څه کار مصروف یې، په کوم کار مصروف یې، څه کوې، بیا دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو، تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ.